بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العظيم. سورة المنافقون ترتیب مصحفی په اعتبار سره دا 63 نمبر سورت تا، نزولی اعتبار سره 104 نمبر سورت تا، آخرین سورتونو کې ده. دغه سورت کې الله جل جلاله د منافقینو کوم عادتونه دي هغه څرګندوي او د هغې مذمتونه ذکر کوي. د ابتدایي آیتونو شان نزول داو چې کله نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو د تبوک غزوې ته لاړو، نو یو ځای کې پړاو اوچو، دا د شپې وخت ته، نو سم منافقین ارجمه شول چې په دغه کې عبدالله بن ابی رئیس المنافقین دا موجود و او د مسلمانو متعلق کی خبرې کولې. ګوره یو طرف ته جهاد کې سره روان دي، بل طرف ته مسلمانو پسې خبرې هم کوي، په پیغمبر علیه السلام پسې هم غږېږي. نو کیسې سره شروع کړې چې یاره موږ ښه نه وکړل چې دا مسلمانو ته مو دلته کې زوی ویر که په مدینه منوره کې تکسوی په مدینه وې قبضه وکړه، په مکه یې وکړه قبضه، په خیبر یې وکړه، اوس یې بیا خېټې مړېږي نه، روم خلاف روان دي. ځکه تبوک کې کوم جنگ ته لوړو دا د رومیانو خلاف و، نو خېټې یې چې ډکېږي نه، اوس رومیانو خلاف لګیا دي. دغه خبره یو صحابي د زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ دا ورېدلې، د خپل تره ته ووې چې منافقینو بېګا داسې خبرې کولې، اصول مجلس نارېدله ده. نو د زید بن ارقم رضی الله تره نبی علیه السلام ته ووې چې دا داسې مجلسونه کوي. دا کسان نبی علیه السلام راغوښتل، ویې ته چې بېګا تاسو داسې مجلسونه کړي دي، دوی چې کومه نمونه قسمونه خوړی شول د الله په ذات، د الله په صفاتو، قسمونه چې خبر نه یو ایتو نه بغیر موږ زندگی نشو تیروی، ته خو د موږ دپاره ډېر فخر یې او دای داسې خبرې وکړې چې علیه السلام هم بل طرف ته وړون چې یاره وکي دا خو رښتوني خلک دي، په الله خو قسم په درویغه نشي خوړی. نو هغه چا چې شکایت رسوله نو چې دوی قسمونه وخوړل هغه دروغجن شو، لہذا هغه کسانو ملامت شروع کړم، یاره دا ته درویغې خبرې دي کوې او هغې داسې نه دي ویلي، ته په هغې پسې لګیا یې، چا ورته احمق ووایي، چا څه ورته ووایي. بهرحال هغې نه پس ډېر غمجن شو، رښتونه صحابي و، ځکه خو دا خبرې برداشت کوای نه شوي چې دوی د پیغمبر علیه السلام پسې لګیا یي او زه د اور او زه د خاموش وم. نو دا آیتونه نازل شل، علیه السلام راغوښته، یا زید تعال قد صدقک الله، زید روښوي چې الله پاک د ایتو صداقت بیان کړی چې دا رښتینه ده، او هر چې د منافقین دي دا دي دغسې دا په دغه ګډې وډې خبرې کوي، اوس ته په پیدا ګرځي نه. دا آیتونه نازل شل. اذا جاءك المنافقون، چې کله تو تروشي پیغمبره منافق خلق، قالو نو دوی یی نشهدو چې موږ قسم کوو په دا خبره انک لرسول الله چې بشک سره ته خامخا د الله پاک پیغمبر یې، والله یعلم انک لرسول، الله پاک ته معلومه دا خبره چې بشک سره
ته د الله جل جلاله خامخا پیغمبر یې، منافقین یې چې ته د الله پیغمبر، خو منافقین په خوله یې صرف په زړه نه یې. الله وی ته چې دوی ګوی نه کوي، الله ته معلوم چې ته الله پیغمبر مور لژلی. او هر چې د منافقین چې دي والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، او الله جل جلاله قسم کوي و دا خبره چې بشک منافقین لکاذبون دا خامخا دروغجن دي. دوی دغه قسمونه دا صرف د خپل د ایزون د دفاع د پر مخته کوي چې بس چې موږ بچ شو، دا الزام په موږ ونه لګیږي. لکه ډال سړی جنگ کې د پر استعمالي چې برسو کې توري گزار باندې کوي ډال ته مخته ک چې زوی نه بچ شو، درنګ دغه قسمونه دا د ایزون د پر ډال. اوس په قسم باندې خو په دنیا फायदा حاصله کې، نن ګوره نن په دغه وخت کې هم ضابطه دادو د شریعت البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. څوک په چا باندې دعوا وکړي چې دای مونږ دا شیا نیوله ده یا یې موته داسې ویلي یا یې دار نه پټ کړي دي، نو په دعوا کوونکي باندې ګویون وي. شریعت کې دوه ګویون دي په عام معاملاتو کې. قاعده سره ګویون دوه نه وي، والیمین علی من انکر، چې څوک منکر ده په چا باندې دعوا شوې ده د سره کله ګویون نشته، بیا به قسم کوي. اوس که هغه قسم وکړه بس هغه نه مطالبه نشي کېدی، ابري شو دنیوي سزو دنیوي مؤاخذات هغې نشي کوی اگر که هغه په درویغه قسم کړی. خو لیکن دې ته سوچ کوو لکه دلته کې دغه زوی چې منافقین هم دغه قسم دا د ځون پوره ډال جوړ کړی ده، دلته کې نن مسلمان لګیا ده یوه معامله په باندې روغلله، بل په دعا کړی هغې سره ګویون نشته ده. حقیقت کې د هغې دعوا صحیح وه، دته یو چې قسم ته تیور او چې زه قسم کوم، داسې ډېر کسان بالکل داسې تیور شي چې ځکه چې الله مې هسې نه نسي. خو د الله جل جلاله نیول دا داسې نه وي چې فورا د په هغې ټایم کې ته قسم په درویغه کوې خدای دې ونسي، نه داسې عجیب انتظام الله دې ته وکړي چې بیا سړی په ځون باندې حیران کړي. د دغې اثرات اولاد نسل در نسل د څو پیړیو سره په چا کې بیا لیونیون پیدا کېږي او په چا کې څه پیدا کېږي، په چا کې بدعمالي پیدا کېږي، یوای هم سره سیخېږي نه. کتلي شوي دي دغه ټول چې دغې نیکونې قسمونه په درویغه کړي وو. او په آخرت کې د دغې سزو دنیا کې هم الله مؤاخذه کوي، زندگی بے برکته شي، او په آخرت کې الله پاک په دا په جهنم کې غوپې ورکوي، یا به چې څرنګه غوپي الله د سره رونه ویني. اتخذوا ایمانهم جنتن، چې دوی نیولی د خپل قسمونه جنتن ډال، فصدوا عن سبیل الله، پس دوی دې په وجه باندې بندي دی الله پاک دی لارې نه، ځکه ایمان دوی نری. انهم ساء ما كانوا يعملون، بشک سره دوی ډیر بد دي چې هغه چې کوم دوی عملونه کوي. ذالک بانهم، دغه ناکاره عملونه دي دوی چې د بد عملونه کوي، کله په مسلمان پسې ژغېږي، کله په اسلام پسې ژغېږي، کله پیغمبر پسې ژغېږي. بانهم په سبب دی چې بشکه دوی چې دي آمنو، دوی ایمان اروړه ده، باللسان په ژبه صرف ایمان ظاهر کړل. که آمنو وي ته وایي منافق کې سره اصل نه ایمان شته نه ده، نو ځکه قید مو سره ولګوم چې آمنو باللسان، چې دوی صرف په ژبه باندې اسلام ظاهر کړه ده، ثم کفروا، بیا دوی هغې کفر کړه ده بالقلب په زړه سره. نو چې دا عمل دوی وکړه فتوب علی قلوبهم، پس مهر ولګوی شو علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې بالکفر د کفر. لکه یو خط ته هغه په چټۍ کې هغه لفافه کې بند کړي سړی بیا په یې مهر ولګي، دا معنا چې د دې نه پس ته دې ته بیا څه شی نشي ننوتی. دارنګې د دوی په زړونو چې الله مهر ولګوي دې ته ایمان آخر بیا نه داخلېږي. نو فهم لا یفقهون، پس دوی داسې دي چې دوی نه پوهېږي په ایمان باندې. وإذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، ای پیغمبره چې کله دوی ووینې تعجبک، تو په تعجب کې اچوي، تو ته به در پسند کېږي. اجسامهم، تعجب کې به تو اچوي. اجسامهم، بدنونه د دوی لجمالها، ظاهر په اعتبار ششتاوي زړونه جوړ کړي دی، کولوی پرهیزګوري او بزرګون دي. وإن یقولوا تسمع لقولهم، که چېرته دوی خبره کوي
نو تب اوریدل کوي د خبرې د دوی لرا داسې فصیح او بلیغ کلام کوي کأنهم خشب مسنده گویا کې بدنونو په اعتبار سره داسې غټ غټ دي لکه دوی چې دي خشبون لرګي دي مسندتون چې هغې ته ټیک ویر کړه شوی څه چې ټیک ویر لګولی مضبوط لرګی چې خو بل شی هغه ور تکیه کې داسې ظاهر ډیل ډال عایشه برابر ده یحسبونه خو لیکن حقیقت کې داسې دي دومره بزدله دي یحسبونه دوی ګمان کوي کل صیحة علیهم چې هره چغه په دوی باندې دوی کچانه څه شی ورکوي آواز کوي چې او خلکو دا ټکه چې صرف کې چې او خلکو د که بس مو متعلق مو نفاق ظاهر شه او زه اوس دنیا ته جوتېږو زړه کې هر ټیم دا خوف وي او ډور وي هم العدو دغه خلق العدو دشمن دي فاحذرهم پس تاسې د دوی نه اجتناب وکړئ ځینو نه بچ کوئ قاتلهم الله الله پاک دوی تباہ برباد کې لا د دوی مړه کي دا ته بدوا د جمله معترضه ده ان یوفکون سرنګ دوی اړولی شي د ایمان نه چې سره د دومره دلایلو چې دلایل واضح دي او ظاهر دي دوی بیا هم ایمان نري واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله چې کله ورته ووایي شي دوی ته چې روشئ یستغفر لكم چې بخشش طلب کړي تاسو پر د الله پاک پیغمبر څوک ورته وایي مثلا هغه دوی په د ګاډې وړې اعمالو خبرې روشئ الله جل جلال پیغمبر ته ورور شو هغه الله نه بخشش ته چې الله دا وبخښي او صحیح ایمان ته نصیب کې نو دوی څه کوي لووا رؤوسهم دوی خوسوي خپل سرونه داسې وکړي خبره صحیح کوي بس لږ فریق شو به دیر شو خو لیکن درسینه حقیقت کې ورأیتهم یسدون او تب دوی لره ویني یسدون چې دوی به اعراض کوي د خبرې نه پیغمبر مې ستنر درومي وهم مستكبرون دوی دي تکبر کوونکي او الله پاک فرمایي پیغمبر کته ته مغفرت او هم غوړي کنه داسه بخښنه سواء علیهم برابر دی په دوی باندې استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم کته مغفرت دوی